دا چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي دا چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي دا چې ما مخکې فکر لګوتی نسی دا چې ما مخکې فکر لګوتی نسی دا چې ما مخکې فکر لګوتی نسی دا سړی چې صدقه کوي کنام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي دا چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي فقط دوی چې اختیار درته ملاو شو فقط دوی چې اختیار درته ملاو شو فقط دوی چې اختیار درته ملاو شو چې راته غواړي کنه دلته قیام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي چې راته غواړي کنه دلته قیام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي دا سدي کپڑے غوندي ورته وایي دا سدي کپڑے غوندي ورته وایي دا سدي کپڑے غوندي ورته وایي چې خالق د کل جهان دتا سلام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي دا بخامخ زندګ د زمانې وي دا بخامخ زندګ د زمانې وي دا بخامخ زندګ د زمانې وي چې دستا فخول حسن کې کلام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي هر زنده لره په خپل وخت کې فراقا هر زنده لره په خپل وخت کې فراقا هر زنده لره په خپل وخت کې فراقا د خپل خواشه رزق انتظام کړي د خپل خواشه رزق انتظام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي چې دومره ډېر ظلمونه سارې عام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي له غیرت نه مې طلب د انتقام کړي فرمایش کړی دا ډیر ګران او محترم مولانا زاهد الله نعمانی مولانا حبیب الرحمن حلیمی مولانا یونس خان نعمانی مولانا حسن خان حقانی مولانا عامر جمیل حقانی فرهاد ایسیچو ثاقب فریادی حمزلی نادان حکمت الله خری نشید خان او سبزلی برگی قاری محمد زبیر متی الله کوٹ کا سیفل
او سنولا ساکی او احسان گل گورا کا ترتیب کړای دا ډیر ګران او محترم مولانا شمس الرحمن نعمانی او مولانا فرید الله نعمانی. لیکوال د ډیر ګران او محترم رور جناب شاعر انقلاب روح الامین فراق مروات پاسنی ذل لکی مروات په خبرګو اوازونو وړاندې کوي د ښکلی او د رنګین کلام مولوي ساجد مروت حلیمی صاحب او بدرګه کړي د سره په ډیر مینا جناب مولوي عرفان الله جعفر حقانی صاحب او ریکارډینګ کړی دا نوبهار ډیجیټل سټوډیو سنټر غزنی خیل شیر علم مارکیټ.